د دوکاندار نوې کارنامه د بلې تور سرې نه میډو کړل هغه هم راغله او د دې طلاقي یوه میډو لا ختمه نه ده او بله یې راغله. په دې دواړو باندې زنانه تویمه خو ټول ګناه چې دی زنانو ته دی. ملګرو د هغه مشرانو متل دی وایي ګل دی که د ګل دی یو مې شو کوو لاندې ته بل دی. د دوکاندار نوې کارنامه د بلې تور سرې نه میډو کړل هغه هم راغله او د دې طلاقي یوه میډو لا ختمه نه ده او بله یې راغله. د دې خنزیر دوکاندار میډو به تم خیمه تاسو راځئ. په دې دواړو باندې زنانه تویمه خو ټول ګناه چې دی زنانو ته دی. زنانه به پردي دوکان ته لاړې شي بورقه حجاب به لرې کړي لکه ته به چې دوی د خپل مور کور ته لاړه. نو چې دوی په پرده کې اوسېدی که نه که یو سړي ته کیمره هم نه وی که نه او که دا خپله کیمره ورته هم فټ کولی که نه نو فرق به یې نه کوو. دا ټول جج چې دی په دوی کې دی. اوس راشي دا خنزیر تاسو وګورئ. ولاړ یم بل مسلمان دی الله ځینې وساتي ما پرات نه حالت دي ما پر زړه دې نه حالت دي باسه درته غواړم ورونو شیطان مې لار وجوي والله څه غلط شوي. ملګرو دا میډیو تاسو وکته خلک وایي دا دوکاندار دی که فرض که دا په رښتیا دوکاندار د داسې خلکو سره هم داسې کار پکار دی. زما د میډیو مطلب دا دی چې نورې خویندې میندې ته عبرت والي او خپله حیا او خپله پرده ساتي. زما هېڅکله دا مطلب نه دی چې زه څوک وشرمومه یا د یو ملک بدنامي وکړمه. زما په دې میډیو کې هم او په هغه بله میډیو کې هم د دې جینکو مخونه ما نه دي ښولي او نه مې د ځای نوم اخیستی دی. خو ما صرف او صرف خپلو پښتنو له او ټولو مسلمانانو یو پیغام ورکړلی. بند که هلکه دا شی بند که.